لومړی برخه سیاسي تاریخ. لومړی فصل د امیر شیر علي خان دوره قدرت ته رسېدل. وروسته تر هغه چې امیر دوست محمد خان د محمد زیانو د کورنۍ مؤسس د 1863 کال د جون پر 9مه د سالنډۍ له ناجوړي څخه د 72 کالو په عمر مړ شو، د 28 زامنو او 25 لورانو له جملې څخه چې د 14 میندو څخه وو، جاه زامنو په خپلو منځو کې په جنګ شروع وکړه چې په وقفو یې تر 4 کالو پورې دوام درلود. امیر د خپل پادشاهۍ په دوهمه دوره کې چې په 1843 کال کې شروع شوه وکولای شوای چې خپل پرله پاشلي ټوټه هېواد چې له آمو څخه بیا تر پېښور تر هوارو مځکو پورې غځېدلی و په عمومي ډول د سیاسي مهارت او ستراتیژي له لارې بیرته سره متحد او یو ټوټه کړي. د او ورونو یې د سدوزو یعنې دراني امپراتورۍ په دوران کې لوړ رسمي منصبونه درلوده چې اکثره یې کورنۍ ته په ښه هم ورغله. د سدوزو د پاچاهۍ بنسټ د دراني احمدشاه په واسطه کېښودل شو چې د 1840 کال څخه تر 1883 کال پورې پاچا و. دوست محمد خان که څه هم تر خپلو ورونو ډیر کشر او د سپاه منصور د قزلباشي مور څخه و چې د ترکمن اقلیت ټبر دی، د قدرت د نیولو په لار کې په 1818 کال کې د سدوزو د پاچاهۍ تر سقوط وروسته خپل ځان تر خپلو نورو ورونو ښه ثابت کړ. د سردار پاینده محمد خان د 21 زامنو له جملې څخه چې بارکزي یا محمدزي بلل کېده، وزیر فتح محمد خان مشر او سردار دوست محمد خان چې د کشرانو زامنو له جملې څخه وو، د سدوزو د پادشاهۍ په سقوط کې مهم رول ولوباوه. په داسې حال کې چې مشر ورور یعنې فتح خان یې په دولت کې د وزیر وظیفه اجرا کوله او خپل ورونه یې لوړو دولتي منصبونو ته ورسول، ورستی ورور یې یعنې دوست محمد خان د پادشاهۍ تخت هغه وخت ترلاسه کړ چې مشر ورور یې مړ شوی و. دوست محمد خان په 1826 کال کې د کابل والي او په 1840 کال کې امیر شو. نوموړي د خپل ورونو په واسطه د اوږده داخلي جنگ په دوران کې لومړی د تېرې شاهي کورنۍ یعنې سدوزو پر غړو بری وموند او بیا یې د خپل ځان حریفان ورونه له مخې لرې کړل. ځینې حریفان ورونه یې پخوا لا په طبیعي سببونو مړه شوي وو، خو د امیر دوست محمد خان د پادشاهۍ لومړۍ دوره دومره دوام ونه کړ ځکه چې انګریزانو په 1838 کال کې پر افغانستان حمله وکړه او دی یعنې امیر دوست محمد خان یې په 1840 کال کې هند ته تبعید کړ. د خپل پادشاهۍ په دوهمه دوره کې چې په 1843 کال کې شروع شوه وکولای شوای چې د خپلو ډیرو زامنو او لمسیانو په مرسته خپل تسلط پر ټول هېواد قایم کړي. نوموړی د ستر امیر یا امیر کبیر په نامه مشهور و. د هرات ولایت تر فتح لږ څه وروسته پس له هغه په هرات کې وفات وکړ چې نوموړی ولایت یې په خپله پادشاهۍ کې داخل کړ. هرات د 1818 کال راهیسې خودمختاره و. د امیر دریم زوی سردار شیر علي خان د امیر د مرګ پر وخت د ولیعهد مقام درلود. امیر نوموړي ته د ولیعهدۍ مقام ځکه ورکړی و چې تر د مخه 2 زامن سردار محمد اکبر خان او سردار غلام حیدر خان د نومونو په ترتیب په 1840 او په 1849 کال کې مړه شوي وو. امیر دوست محمد خان تر خپلې مړینې مخکې خپل ځان دونه چمتو کړی چې د پادشاهۍ بګړۍ زموږ د قهرمان شیر علي خان پر سر کښېږدي. نوموړي تر هغه وروسته د امیر شیر علي خان په نامه یادېده، خو پښتني شهزادګانو د دولتي قدرت په مورد کې په ندرت د خپلو مړو پلرونو خبر منلې ده. داسې ویل کېږي چې پخوانی امیر لا ښخ شوی نه و چې د نوي امیر ځوان ورور سردار محمد اسلم وغوښته چې د توپنچې د ګولۍ په واسطه یې د قبر خواته ولیږي، خو هوښیار مشر ورور سردار محمد اعظم یې د وینې د تویولو مخنیوی وکړ. سره له هغه هم هوښیار مشر ورور د هغو لومړنیو کسانو څخه و چې د بغاوت معیار یې لوړ کړ. داخلي جنگ. امیر شیر علي خان د خپل پادشاهۍ په لومړۍ 2 کلونو کې د ځینو جزئي لښکرکشیو څخه پرته چې د زرمت یعنې زرملي د حاکم سردار محمد اعظم خان په مقابل کې سرته ورسېدي چې وروسته هندوستان ته تبعید شو، نسبتاً په سوله کې حکومت وکړ. امیر په 1888 کال کې د خپل ناسکه مشر ورور سردار محمد افضل خان د ترکستان د حاکم په مقابل کې په یو عمده لښکرکشۍ لاس پورې کړ.
نوموړي ده ته د عوایدو یعنې مالیې د ورکولو او د جمعې په لمانځه کې پر ده باندې د خطبه ویلو څخه انکار کوو. د هغه دا کار یو ښکاره بغاوت و، ځکه چې برحاله امیر باندې د خطبې ویل او امیر ته عواید ورکول د حاکم د مسؤلیتونو او وظایفو څخه ګڼل کېدل. نو د ده دا کار یو ښکاره بغاوت و، ځکه چې نوموړی حاکم د خپل پلار په زمانو کې مشر زوی و او پر هغه سربیره یې 25,000 کسیزه لښکر درلود او پر یوه مهمه سرحدي منطقه یې د 1855 کال تر آرامېدلو وروسته تقریبا 10 کاله حکومت کړی و. نو امیر پر دې ویرېدو چې ښایي هغه د پاچاهۍ د تخت او تاج دعوه وکړي. ویلیام کیمپل یو پخوانی برټانوي افسر چې تر مسلمانېدو وروسته د شیر محمد په نامه یادېدو او په 1848 کال کې د کندهار په ختیځ برخه کې د دوست محمد خان لخوا د هغه جنگ په ترڅ کې نیول شوی و چې نوموړي د شاه شجاع سره کاوه. له سردار محمد افضل خان سره یې د فوج په تنظیم کې مرسته کوله. د دغو ټولو عواملو نتیجې امیر شیر علي خان دې نتیجې ته ورسوه چې د 1844 کال د جون په میاشت کې په باجګه کې د دواړو لښکرو ترمنځ تر بې نتیجې جنګ وروسته له خپل یاغي ورور سره جوړه وکړي او پخلا شي. خو سردار عبدالرحمن خان د محمد افضل خان یوازینی زوی د دغه ترتیب پر خلاف کار کوه، ځکه چې د نشوای منلی چې وویني چې د امیر دوست محمد خان د مشر زوی په صفت دی د پلار د جانشینۍ حق تر پښو لاندې شي. کله چې سردار محمد افضل خان او امیر شیر علي خان یو بل تر لاس نیولي په مزار شریف کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په زیارت کې ګرځېدل څو د سولې لاسلیک وکړي، سردار عبدالرحمن خان خپله بده اراده ښکاره کړه چې په خپله پادشاه بندي او زوی شهزاده سردار محمد علي خان وولي. امیر شیر علي خان په دې قانع شو چې پلار او زوی فیصله کړې ده چې شاهي کورنۍ ختمه کړي. د دغه کار په نتیجه کې امیر شیر علي خان خپل ورور ونیوه او کابل ته یې بوته. حال دا چې د هغه زوی سردار عبدالرحمن خان د وخته لا د خپل ځان له ویرې بخارا ته تښتېدلی و. امیر شیر علي خان په 1855 کال د خپل لښکر په مشرۍ کندهار ته روان شو. په دغه وخت کې د کندهار والي سردار محمد امین خان د ده سکه کشر ورور بغاوت کړی و او کلات یې هم نیولی و. په هغه جګړه کې چې په 1855 کال کې واقع شوه، یاغي والي او ډېر نور کسان مړه شول. امیر د دغه مرګونو طاقت را نه وړی شوی او هغسې لکه چې شاه محمود هوتک په 1922 کال کې د ایران تر نیولو وروسته ځان له دنیایي کارونو څخه ګوښه کړ، د هم له دنیایي کارونو څخه لاس واخیست او په خرقې شریفه کې چې په کندهار کې موقعیت لري پناه واخیسته. د مامورینو عذر او زارۍ هیڅ ځای ونه نیوه او مخالفینو د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان په مشرۍ چې پخوا د نومونو په ترتیب هندوستان او بخارا ته تښتېدلي وو د کابل پر خوا پرمختګ وکړ او هغه یې ونیوه. وروسته سردار محمد افضل خان چې په دغه وخت کې بندي و د دوی په مرسته په 18شپږ کال کې د مې په میاشت کې امیر شو. امیر شیر علي خان تر دغه وروسته د خرقې شریفې څخه راووتو د لښکر په ټولولو اخته شو او په لږه موده کې د دې کار په سرته رسولو کې بریالی شو. خو لښکر یې د 18شپږ کال د مې په میاشت کې په سید آباد، د 18اووه کال د جنوري په میاشت کې په مقر او د 18اووه کال د سپتمبر په میاشت کې په پنجشیر کې د مخالفینو د لښکرو له لاسه ماته وخوړه. یوازې د سید آباد په جنگ کې 8000 جنګیالي تلفات ورکړل. که دا خبره رښتیا وي نو دا ډیر زیات تلفات دي. امیر شیر علي خان هرات ته پرشا شو. امیر محمد افضل خان د 18اووه کال د اکتوبر په میاشت کې مړ شو او سکه ورور سردار محمد اعظم خان یې پر ځای کېناسته. امیر شیر علي خان سره له هغه هم استعفا ونه کړه او په عوض کې د خپل بایللي تخت د بیرته لاسته راوړلو لپاره کوښښونه دوه چند کړل. سره له هغې بیا هم د بلخ له لارې د کابل پر لوري تګ ناکامه شو او بیرته هرات ته ولاړ او د کندهار له لارې کابل ته د تګ نقشه جوړه کړه. د قدرت د بیرته لاسته راوړلو په لار کې لومړنی موفق ګام د سردار محمد یعقوب خوا لخوا پورته شو چې له کندهار څخه یې د امیر محمد اعظم خان زامن وایستل چې هلته یې ډیر ظالمانه حکومت کاوه. شیر علي خان په خپل فاتح زوی پسې ولاړ او له کندهار څخه د کابل پر خوا روان شو او په غزني کې د امیر محمد اعظم خان د یو لښکر سره وجنګېده. په دغه وخت کې و چې د کابل ځینو سردارانو چې د امیر محمد اعظم خان له استبداد څخه سرغړي شوي وو پایتخت د امیر شیر علي خان لپاره ونیوه.
امیر محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان یو ځل بیا هغه وخت افغانستان پریښود چې پایتخت یې له لاسه ووتو او په نظامي جګړه کې هم ناکام شول. امیر محمد اعظم خان د تهران پر لارې مړ شو او سردار عبدالرحمن خان سمرقند ته پناه یوړه چې هلته یې 11 کاله د روسیانو په مستعمري معاش ژوند کوو. امیر شیر علي خان د 1888 کال د سپتامبر د میاشتې پر 8مه نیټه کابل ته ننوت او د دوهم ځل لپاره یې د امیر په توګه په حکومت پیل وکړ. دا چې د امیر دوست محمد خان زامن او لمسیان ولې په خپلو منځو کې په جګړه اخته وو ځان ته خاص دلایل درلودل. امیر دوست محمد خان د دراني تیمورشاه په شان خپله پادشاهي د خپلو زامنو ترمنځ ویشلې وه، ځکه نو هغو خپل ځانونه خودمختاره ګڼل او یوازې د خپل پلار تابعیت کوو. دغه حاکمانو هر یوه د خپل ځان نظامي قدرت درلوده او دا صلاحیت درلوده چې مالیه ټوله کړي او پس له هغه چې خپل مصارف ځینې وباسي اضافي برخه یې کابل ته واستوي او هر یو زوی خپل ولایت د خپلې خوښې په اساس اداره کوو او په نتیجه کې هغه ولایت ته د خپل قلمرو په سترګه کتل. یو بل جدي مشکل دا و چې د امیر دوست محمد خان د زامنو ترمنځ چې له بیلو بیلو میندو څخه وو او په بیلو بیلو قومونو پورې اړه درلوده یووالی موجود نه و. هغه شهزادګان چې له یوې مور څخه وو د خپلو ناڅاپه ورونو په مقابل کې یو لاس کېدل، خو ځینې وختونه به دوی پخپله هم په خپلو منځو کې پر میراث او قدرت سره جنګېده. د بیلو میندو څخه د زیږېدلو وروڼو ترمنځ سیالي او حریفي ښایي داسې تشریح شي چې سکه او ناسکه وروڼو به په بیلو بیلو شرایطو کې د بیلو بیلو مربیانو یعنې لالاګانو په واسطه روزل کېدل. همداشان د کورنۍ محیط په عمومي ډول د ښځو په تیره بیا د بنو ترمنځ رقابتي محیط د دوی زامن په دې فکر روزول چې نارینه طبیعته سیالي کوونکي ډله بازه او جنګره لوی شي. یوه شهزاده کولی شوای چې یوازې د دغه خاصیتو او د آس د سپرلي د مهارت په درلودلو سره د سیاست په سخت او نه پیښبیني کیدونکو کسب کې په مؤثره توګه سیالي وکړي. د سردارانو په کورنۍ کې سیالي تل موجوده وه چې د لوالیانو او نوکرانو څخه پیلیږي او تر میرمنو پورې رسیږي. دغه رقابت او هر هغه څه چې ورسره تړلي وو به د سردارانو او د هغو زامنو او لږ ښکته درجې اشرافو په منځ کې خپور شو او په نتیجه کې به پر قدرت او میراث ورځ په ورځ زیاتېدونکي جنګونه وو. خو سیالي او رقابت د حاکمانو سردارانو ترمنځ نه محدودېدله، بلکې د پښتنو خاصیت وو چې پکې ویل به یې چې په قوم کې بې تربوره مشي، په تربور کې بې وروره مشي او په ورور کې بې زویه مشي. دا ټول د تربورګولۍ یا سیالبازۍ له رواجو څخه دي چې د ترو زامنو یا تربورونو ترمنځ په قوت موجود دي. د داخلي جنگ لومړني دلایل شخصي وو. سردار محمد افضل خان او سردار اعظم خان داسې احساس کوو چې پلار یې د جانشینۍ په مورد کې د دوی په حق کې ناحقي کړې ده. دوی د پلار د مشرانو زامنو په حیث په دې باور وو چې جانشیني یو په بل پسې د دوی طبیعي او قانوني حق دی. دوی په تیره بیا په دې سبب د خپل ځان په حق کې ناحقي ګڼل چې د والیانو په صفت یې خپل اداري او نظامي قابلیت ثابت کړی وو. که څه هم د امیر شیر علي خان په شان قابل نه وو، خو بیا هم د یوې ولایت د پښتنې مور اولادونه وو. حال دا چې امیر شیر علي خان د یوې سدوزۍ مور اولاد وو چې د شاهي کورنۍ له دننه سره یې ارتباط درلود. دا خبره دا معنا نه لري چې د امیر شیر علي خان مور د ستر امیر یعنی امیر دوست محمد خان په فیصله کې نفوذ درلود. ویل کېږي چې امیر دوست محمد خان تر دې زیات د یو پوره قوي شخصیت خاوند و چې د یوې ښځې د قوي مینې تاثیر دې له لارې وباسي. پر هغه سربیره د شیر علي مور ډیره بدرنګه وه او نه یې شوای کولی چې پر داسې چا لکه امیر دوست محمد خان تاثیر وکړي چې په ښایست کې د ښه ذوق خاوند و. خو ستر امیر هغې ته یو حیرانونکی احترام درلود، ځکه چې هغه د افغانستان د آزادونکي وزیر محمد اکبر خان مور وه. په هر صورت دا د شیر علي حیرانونکي خاصیتونه وو چې امیر یې د عدالت له لارې واړوو. دغه د بې عدالتۍ د لارې نیولو نه یوازې د کورنۍ بیخ ور ویستو، بلکې د خلکو په وفادارۍ کې یو لوی درز واچوو چې له بده مرغه تر اوسه یعنی 1948 پورې لا دوام لري او له زخمونو څخه یې بدبویي خپریږي. ځکه نو د لوی امیر تر مرګ وروسته د دراني احمد شاه په شان چې خپل دریم زوی ته یې د ولیعهد په حیث ترجیح ورکړې وه، داخلي جنگ شروع شو. د داخلي جنگ په دوران کې نورو سردارانو هم رول درلود.
ځکه چې هر یوه یې د عنعنې له مخې یو اندازه خصوصي لښکر او له ګرویو څخه خلاصې مځکې درلودې او په عاجلو وختونو کې د نظامي خدمتونو د سرته رسولو په عوض کې پیسې هم ورکول کېدې. د دغو سردارانو له جملې څخه هغه سرداران چې د امیر لخوا بې برخې یعنې محروم کېدل د قومي مشرانو په څیر جنګونو ته داخلېدل، خو سره له هغه هم د جنګ په درست دوران کې فاتحو سردارانو له خپلو حریفانو سره هغه ډول ظالمانه وضع ونه کړه لکه پخوا چې بریالي سدوزي شهزادګانو کړې وه. نه یې له هغه سردارانو سره ظالمانه وضع وکړه کومو چې د یوه طرف پله به یې ایله کړه او د بل چا ترڅنګ به ودرېدل او دې کار کولو به یې د جنګ په اوږدولو کې مرسته کوله. هغوی له یوه استثنا څخه پرته یعنې د غیر محمدي جنرال محمد رفیع الدین له اعدام څخه ټول مات شوي سرداران یا بندي کول او یا یې تبعیدول. دا کار د هغو خلکو په منځ کې یوه لاسته راوړنه وه چې سیاست یې د وینو تویولو سره ملګری و. د دې کار دلیل به ښایي دا و چې محمدي سردارانو جنګ ته د یوې کورنۍ شخړې په سترګه کتل او دوی هغو مات شویو دښمنانو ته دا جزا د خپلې کورنۍ سره د یو غړي د وفادارۍ د نه درلودلو سره مناسبه ګڼل، نه له تورن سره د دین، وطن، خلکو یا د دولت د مشر سره د خیانت په تور. اصلاحات یا ریفورمونه. د افغانستان داخلي جنگ د مرکزي اسیا خواته د روسیې د یو لوی ګام سره متصادف دی چې په نتیجه کې روسیه د لومړي ځل لپاره افغانستان سره همسرحده شوه. دا خبره د فهم وړ ده چې امیر شیر علي خان پر دې ویرېدو چې افغانستان به د روسیې بل هدف وي. نوموړي د دغه خطر د مخنیوي لپاره په داخل کې د خپل حکومت په استحکام او د هند برټانوي حکومت د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره کوښښ وکړ. لومړی د سید جمال الدین افغاني د 1830 څخه تر 1899 د نوموړي د غوښتنې برخلاف چې غوښته یې د روسیې تر سلطې لاندې بخارا ته ولاړ شي د کندهار او کوټې له لارې تحت الحفظ هند ته واستوه. سید جمال الدین افغاني د اسلامي نړۍ د یو لمسونکي یعنې هڅونکي په صفت مصمم و چې پر اسلامي هېوادونو باندې د اروپایانو له تسلط سره مخالفت وکړي او د اسلام د بیا احیا کولو لپاره کار وکړي، د پان اسلامیزم د نظریې او د مستبدو اسلامي حاکمانو له منځه وړلو طرفداري وکړي. خو امیر بیا پر ده تهمت لګاوه چې دغه شخص خپل شخصي اهداف په نظر کې لري او بل نتیجه یې په افغانستان کې د هغه دوامداره استوګنه د هېواد لپاره له ضرره ډکه وګڼله. سید جمال الدین افغاني په 1816 کال کې هرات ته ننوت او د 1818 کال د اکتوبر په میاشت کې د کابل په بالاحصار کې استوګنه اختیار کړه. هلته یې د امیر محمد اعظم خان د خصوصي مشاور په توګه هغه ته مشوره ورکوله چې یو ضد برټانوي لار واخلي. د ظاهرا اراده درلوده چې نوی امیر هم یو مشابه لار په مخ کې ونیسي یا یوه ورته لار تعقیب کړي. د نوموړي د سوانح لیکونکي په قول دا منل کېدای شي چې سید جمال الدین افغاني چې له برټانیې سره یې ضدیت ښکاره و غوښته چې تر خپل وسه د خپل قانع کوونکي قابلیت څخه په ګټه اخیستلو سره امیر د برټانیې ضد لار پر تعقیبولو راولي. خو دا خبره معلومه ده چې علاوه پر هغه چې د له انګریزانو څخه ویره درلوده له روسیې څخه هم ویرېده او د روسیې او افغاني حکومت د اتحاد د منځه وړلو د غوښتنې په باره کې امیر شیر علي خان په مستقیمه توګه ورته ویلي و چې زه خپل همسایگان پوره پیژنم او د روسیې د حکومت په حالاتو کاملا خبر یم. ستا اوسېدنه په دغه هیواد کې زما د خوښې برخلاف ده. دوهمه او ډیره مهمه خبره دا وه چې امیر د 1869 کال په اوایلو کې هندوستان ته رسمي سفر وکړ او په امباله کې د ګورنر جنرال وایسرا لارډ مایو سره ولیدل. هغوی د ده ښه استقبال وکړ خو له ده سره یې له روسیې څخه په ویره کې شریک نه شوه، یعنې د ده په شان له روسیې څخه نه ویرېدل. سره له هغه یې هم وسلې ورکړي چې نوموړي له ځان سره یوړلې او همدغه شان یې له ځان سره ډیر مسلمان هندي کسبه کاران او د هند تقاعد شوي عسکري افسران او په لسهاوو کارګر بوتلل چې خپل قواوې او رعیت یې په تنظیم کړ. په دې ډول نو دا خبره واضح ده چې هغه ریفورم یا اصلاحات چې امیر شروع کړي وو هندوستان ته د نوموړي د سفر سره پیل کیږي چې دا یې قانع کړ چې یو وروسته پاته یعنې عقبمنده افغانستان به په مشکل سره وکولی شي چې دا توقع ولري چې د دوو قوي همسایګانو یعنې روسیې او انګلستان لخوا دې په مساویانه توګه سلوک ورسره وشي او نه به په اسانۍ سره وکولی شي چې په خارج کې په رسمیت پیژندنه ترلاسه کړي. امیر به برعلا ویل چې
ټول خلک د سولې او تمدن په هنر کې پرمختګ کوي. دا موږ افغانان یو چې هغه جاهل خرونه چې وو هغسې پاتې یو. د امیر اصلاحاتو ډیر اړخونه یعنې ابعاد درلودل او فوج یې ډیره توجه ځان ته اړولې وه. د افندي په قول چې امیر خپل ژوند او روح عسکرۍ ته مختص کړی وو او د خپل ځان یعنې شخصي دین په نظر یې ورته کتل. امیر د خپلې 10 کلنې دورې په اخرو وختونو کې یوه لویه نظامي قوه جوړه کړې وه. په دې اساس نوموړی لومړنی افغان پاچا و چې دا کار یې سرته ورسوه. حال دا چې تر د مخکې پاچاهانو زیاتره پر جاري قومي لښکرو او د هېواد پر برسوخو خلکو باندې تکیه کوله. دغه منظمه اردو چې شمېر یې 55,193 تنو ته رسیده د بریټانوي ماډل په شان پر 42 سپرو، 73 پیاده او 48 توپچي غونډونو باندې ویشل شوې وه. د بریټانیې علاقمندان جنرال فریډریک رابرټس په 1878 کال کې له کابل څخه راپور وکړ. د تیر یعنې 1878 کال د جګړو تر پیل مخکې امیر 68 پیاده او 14 سپاره غونډونه برابر او په دقیقو وسلو سمبال کړي وو. د افغانانو توپچي قوت تقریبا 300 توپونه لري او د توپو او پر ملا ماتېدونکو کوچني توپکانو د جوړېدلو لپاره په مسلسل توګه یو شمېر ماهر کارګران استخدامیږي. په بالاحصار کې به تر 1 میلیون پاونډ زیات او زما په خیال چې 2 میلیونه وطني سنایډر مردک یعنی ګولۍ موجودې وي. تورې خولونه یعنی د اوسپنې خولۍ چې عسکرو عموما په سر کوي، نظامي دریشۍ او په دغه تناسب په کافي اندازه نور نظامي وسایل په بالاحصار کې موجود وو. امیر کابل په یو نظامي ښار بدل کړی دی چې نارې، مارچونه او د ترومانو غږونه هر ځای اورېدل کېده. امیر شیر علي کوشش کوو چې په اردو کې د شاهي کورنۍ د شهزادګانو په داخلولو سره د اردو خدمت په خلکو کې رواج کړي. نوموړي په خپل زوی شهزاده عبدالله ته د بوټ جوړونکو پیشبند او خپل ګران لمسي ته یې بیاتي په لاس ورکړه چې د عسکرو د یونیفورمونو د دریشۍ برش وکړي. امیر به د محمد زو شاهي قوم ته نصیحت کوو چې نظامي او سخت ژوند اختیار کړي او اشرافو ته به یې ویل چې د آرامۍ ژوند پرېږدي او د خپل نغري او کور ساتنه وکړي. خو محمد زو او ارستوکراسي یعنې اشرافیت له نظامي خدمت سره ډیر لږ علاقه ښکاره کوله. امیر یوه نظامي اکاډمي جوړه کړې وه څو نظامي افسرانو ته د جنگ علم ورزده کړي چې په هغه کې ریاضي، جغرافیه، نقشه لوستل او ستراتیژي تدریسېدل. د لارښوونې یعنې زده کړې رسالې به په پښتو ژبه ترجمه شوې وي. د قماندې لغتونه، عسکري منصوبونه او فرمانونه به په پښتو ژبه وو. هغه د قماندې لغتونه تر اوسه پورې په عسکري کې استعمالیږي. د ژبې اصلاح ځکه ضروري شوې وه چې پښتو ژبه غلجو او وردګو او د هغو مشرانو په اردو کې اکثریت درلود او لوړ نظامي او ملکي مقامات یې درلودل. امیر فارسي د آریتي بڼو په شان ګڼله او ځکه یې دا ضرورت احساساوه چې ځای یې په پښتو چې یو تام اکثریت ژبه ده ونیسي. په دغه دوران کې تر پېښوره پورې یوه زیاته برخه د افغانستان یوه حصه وه. د افندي له قوله ممنون پاچا ډېر ژر ځان په داسې حالت کې وموند چې پښتو د خپلو وطنوالو د ملي ژبې په حیث اعلان کړي. د ریفورم یعنې اصلاحاتو ډېر ښه استقبال وشو ځکه چې پښتنو د نفوسو اکثریت تشکیلوه او شاهي کورنۍ یې لا تر دغه وخته پورې په پښتو ژبه خبرې کولې او اداري سیستم چې پارسي غلبه پکې درلوده ډېر محدود و. قاضي عبدالقادر یوسفزی مشهور په قاضي قادرو چې امیر له ځانه سره له پېښور څخه راوستلی و له امیر سره په اصلاحاتو کې مرسته کوله. قاضي قادرو به چې په خپل کار کې ډېر لایق سړی و پر پښتو، انګریزي، اردو او پارسي ژبو تسلط درلود او د افغاني دربار دننه حلقې سره یې ډېر له نږدې شناخت درلود. همیشه د ترقي لار خپل قدرتمند مالک ته ښووله. هغه د خپل اخلاص او مهارت په وجه د خپل بادار فکر داسې لاسته راوړی و چې همیشه به د خپلو حمله کوونکو یعنې مخالفینو په مقابل کې په امن و. قاضي حتی په 1876 کال کې لا د کابل د ښار د اوسیدونکو د شمیرلو یعنې سرشمارۍ نظارت وکړ چې په هغه وخت کې شمیر 1,40,900 نارینه وو او ښځو ته رسیده. د لیکوال عبدالقادر افندي په نظر قاضي قادرو یو نابغه و. د ځینو علماو د نظر برخلاف دا سید جمال الدین افغاني نه بلکې قاضي قادرو چې امیر ته د اصلاحاتو د منځته راوړلو مشوره ورکړه. عسکري خدمت دایمي او داوطلبانه و او عسکرو ته نقدي پیسې ورکول کېدې، نه د برات یعنې حوالې په ډول چې تر دغه وخته پورې رواج و.
نظامی مصارفو پر اقتصاد فشار راوستی و ځکه چې د تر 14 میلیونو کابلي روپیو د زیاتو کلني عوایدو څخه یې 5.5 میلیونه کابلي روپۍ پر اردو لګېدلې وي. نظامی مصارفو لازمه کړه چې امیر د مالیې پر سیستم باندې تجدید نظر وکړي. د مالیې د عمومي سیستم په باره کې معلومات په لاس کې نشته، خو د ځینو منطقو په باره کې له ریپورټو څخه داسې ښکاري چې د مځکې مالیه یا د سکوټ یعنی 1/3 او یا د جنبست یعنی قومي ټولني په اساس تعیین کېدله. په لومړي سیستم یعنی سکوټ کې حکومت د حصول 3 برخه اخیسته او هغه عموما د کښت شوې مځکې حصول وو، او په دوهم صورت کې یعنی جنبست کې به یې یوه ثابت اندازه مالیه اخیسته چې عموما به سپکه وه. البته چې د دولتي یعنی خالص مځکو څخه به دولتي عواید لوړ وو. د دولت د عوایدو په مقصد منطقي پر قومي اساس ویشل شوي وي. پر اجناسو باندې د اصلي بیې د 2.5% ګمرکي محصول په شمول د مالیاتو نور ډولونه هم په وجود راغلل. علاوه پر هغه کله کله ځینې نور اضافي مالیات هم لګول کېده. کله چې امیر په 1888 کال کې په دې باور شو چې افغانستان د خارجي قواو لخوا په خطر کې دی، د اردو د تقویې په غرض یې د هر نارینه پر سر 4 کابلي روپۍ مالیه کېښوله. دا کار د عمومي نارضایتۍ سبب شو او د هغه نیک نیت د له منځه وړلو سبب شو چې په نتیجه کې امیر د مځکو د مالکانو مالیه او د مالیې هغه نور ډولونه بند کړل چې د مځکې د حصول تر رسیدلو به 3 میاشتې مخکې اخیستل کېده. امیر په عین حال کې ځینې ریاضتي اقدامات هم وکړل او حتی د خپل ماندینو د تنخواو په شمول یې د شاهي کورنۍ معاشونه لږ کړه تر څو چې هر پول یعنی د یوې افغانۍ سلمه چې ورسپمول کېږي د هېواد د دفاع تقویه کولو ته ولاړ شي، کوم چې د دغه وطن پالونکي پادشاه یوه او یوازینۍ غوښتنه وه. د دغو او نور اقداماتو له لارې هغه د بودیجې کسر له منځه ولاړ چې د امیر د پادشاهۍ د دوران په لومړیو وختونو کې موجود و. د نوموړي د قدرت په وروستیو کلونو کې بودیجه اضافه شوه. د دولت جمله کلني عواید د دوست محمد خان د پادشاهۍ د وروستیو کلونو په تناسب 15 میلیونه کابلي روپۍ زیات شوي وو. د امیر شیر علي خان د پادشاهۍ په دوران کې دولتي عواید 8 میلیونه کابلي روپۍ وي. امیر شیر علي خان د یوې بحري بندرګاه افتتاح هم په نظر کې درلوده څو په دې ډول هیواد له تجرید څخه راوباسي او د سوکالۍ اساس یې کېږدي. هغه نه په خپله دې آرزو کې تېروتلی و او نه یې هم خپله دا آرزو پټوله چې د ډېرې مودې راهیسې په فکر کې روزلې وه چې د جنوبي بلوچستان د ګوادر په نامه هغه متروک بندر چې د پارس د خلیج په خوله کې پروت و د بحریه قوې د قرارګاه په حیث وټاکي. په لوړ سر خپله کوچنۍ خو چالاکه بحریه قوه له هغه ځای څخه راوباسي څو خپل شاهي بیرغ چې پر لاکي رنګه زمینه باندې د بنګالي پړانګ سر و ټول هیوادو او وطنو ته ورښکاره کړي. بلوچستان په هغه وخت کې د افغانستان یوه برخه وه. امیر همدغه رنګه د یوې 12 کسیزې دولتي شورا په جوړولو سره اداري ریفورم هم شروع کړ. نوموړې شورا له ملکي مشرانو او نظامي افسرانو څخه تشکیل شوې وه چې امیر په خپله انتخابوله. تر دراني احمدشاه بابا را په دې خوا امیر شیر علي خان یوازینی پادشاه و چې دا کار یې وکړ، خو د نوموړي شورا فقط مشورتي بڼه درلوده. پر هغه سربیره که څه هم دا شورا باید چې دایمي وای، خو د امیر د پادشاهۍ په وروستیو کلونو کې درک نه معلومېده. امیر د هغې په عوض د شاهي دربار او د حکومت له اجرایي برخې څخه د یو څو اعتباري اشخاصو د صلاح او مشورې په اساس عمل کوو. د حکومت برخه د هغو مراسمو په ترڅ کې پراخه شوه چې د امیر د کشر زوی سردار عبدالله جان د رسمي جانشین کېدو د تجلیل لپاره یې سرته ورسوله. همدغه شان د دغه رسمي نامزدۍ پر موقع امیر شیر علي خان ځینې مامورین د وزارت مقام ته پورته کړل او هغوی ته یې په پښتو ژبه عزتمند لقبونه ورکړل. نور محمد شاه فوشنجي د لوی مختار یعنی صدر اعظم، عصمت الله غلجی د لوی مین د غرو ملک یعنی د داخله چارو د وزیر، ارسلا خان غلجی د لوی مین د باندې یعنی د خارجه چارو د وزیر، حبیب الله خان وردک د لوی ملک یعنی د مالیې د وزیر، حسین علي خان د ټول مشر یعنی د جنگ د وزیر، احمد علي خان د لوی ټولونې یعنی د خزانې د وزیر او محمد حسن خان قزلباش د لوی کیل یعنی د امیر د مشر منشي په حیث وټاکل شول. امیر پر خپل ځان د معین الدین لقب کېکاوه. د شاهي کورنۍ هیڅ غړی د کابینې د غړي په حیث ونه ټاکل شو. امیر د شخصي لیاقت پر اصولو ډیر زور اچوه. له ده سره په دې کار کې د منظم اردو وجود ډیره مرسته وکړه.
ځکه چې دی پر محمدي سردارانو او نور نفوذ لرونکو اشخاصو باندې د عنعنوي تکیې کولو څخه خلاص کړ. دغه سیستم کار کوه او مؤثر و او د دغو کسانو له جملې څخه ځینې کسان لکه نور محمد خان فوشنجي صدر اعظم او حبیب الله وردک د ده تر مرګ مخکې او وروسته ښه وبرېښېدل. امیر د څو ودو یعنې څو ښځو کول د مصلحت له مخې له منځه یو نه وړل، خو له خپل ټول قدرت څخه یې کار واخیسته چې کونډې ښځې د میړه د کورنۍ له ساتنې او بیا ودولو څخه خلاصې کړي. د څو ښځو کولو سیستم د ټولو خواو لپاره ژوند له تحمل څخه ایستلی و او تر ډېرو نسلونو پورې د هغو یعنې د کورنۍ د غړو ترمنځ دښمني منځته راوستله. امیر همدغه شان د مرئیتوب د له منځه وړلو په باره کې د مصلحت له مخې څه ونه کړه، که څه هم چې نارینه او ښځې د بودګانو په ډول رانیول او خرڅول کېدې، څو تر ډېرو سختو شرایطو لاندې د کور په دننه کې کار او په د باندې کې مزدوري وکړي. په تېره بیا مینځیانو نجونو د خپلو بادارانو جنسي غریزه اطفا کوله او د هغو د حسودو ښځو څخه به یې په بېرحمانه توګه جزا لیدله. خو مریتوب په افغانستان کې په کوچنۍ پیمانه موجود و. د نورو شیانو په جمله کې چې سر ته رسېدلي وو ځینې عبارت وو: د پوستي خدماتو له تاسیس، د شیرپور یا شیراباد د چونې جوړول، د سنگي مطبعې جوړول چې شمس النهار د افغانستان لومړنۍ رسمي جریده پکې چاپېدله، سکې چاپ شوې چې پر نوشته شوي وو د خالق بې زواله په احسان د شیر علي پیسې خپرې شوې او د فلک د پادشاه د بې مثاله مهربانۍ له مخې شیر علي د 14 د سپوږمۍ په شان روښانه پیسې چاپ کړې. تر دغه مخکې سکې د پادشاهانو نومان له یوه بې نومه لقب سره لکه صاحب زمان یا صاحب ملک وهل کېده. دغه رنګه په دغه سکو کې د افغان د کلمې وجود مهم و. الله وطن حکومت د نظامي اکاډمۍ ترڅنګ یو مکتب هم خلاص کړ. دغه مکتبونه البته چې د هغو عنعنوي دیني مدرسو ترڅنګ راووتل کومې چې په 11مه پېړۍ کې د امپراتور سلطان محمود غزنوي د وخت راهیسې وجود درلود. سره له دې چې حکومت اصلاح شوی و، بیا یې هم ونه شوای کولی چې پر ټول هیواد په مستقیمه توګه حکومت وکړي. یوازې لوی او کوچني ښارونه او د هغو مربوطات او ځایونه تر کنټرول لاندې وو چې اردو پکې پرته وه. قبیلوي ټولنو په تېره بیا سرحدي ټولنو، هغه ټولنو چې په سرحدي منطقو کې وي، ځانونه د پخوا په شان په خپله اداره کول، یعنې خودمختاري وي او موضوعات یې د شریعت او پښتونولۍ پر اساس د جرګو له لارې اداره کول. په هغه صورت کې چې د اشخاصو او قبایلو ترمنځ به مسایل نه حل کېدل، په هغه وخت کې به دواړو خواوو جنګ جګړې ته لاس ورته کوو. په دې ډول په لرو پرتو خودمختارو ټولنو کې بې نظمي یعنې انارشي او نظم د یو بل ترڅنګ وجود درلود او حکومت هغه وخت مداخله کوله چې عمومي نظم مختل شوی وای. امیر پخپله په هغه نوي دولت کې تر ټولو مهمه قوه وه چې د دغو اصلاحاتو په نتیجه کې منځته راغلی و. تاریخ، اجتماعي قراردادونو او اسلام هغه ته د بیعت کولو توصیه کوله، خو د ده او د ده د رعیت ترمنځ مناسبات شخصي وو نسبت دې ته چې موسسوي وي. ځکه نو بیعت د ده جانشین ته خود به خود یعنې په اتوماتیک ډول نه نقل کېده، بلکې جانشین باید خپل بیعت په خپله ترلاسه کړی وای او هر کله چې د وخت امیر به په هر دلیل چې و له منځه ایسته شو، نو زورورو قوتونو به ځانونه ښکاره کړل. د دغو قوتونو په جمله کې شخصي جاهطلبي ډېره مهمه وه، په داسې حال کې چې منطقه ګرا او قومګرا قوتونو لا تر دغه وخته پورې په قوت کې وو چې مرکزیت او عصریګرۍ یې د لومړي ځل لپاره په پراخه پیمانه په مقابل کې په عمل پیل وکړ. لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، اردو د حکومت په لاس کې تر ټولو مهمه وسیله وه، خو اردو په خپله پر قومي او منطقوي اساساتو تشکیل شوې وه. ولسوالۍ لا په دغه ترتیب تشکیل شوې وې. دغه ډول نومان لا چې قومو یا منطقو پر اساس وو، لکه کندهاري، هراتي، تاجک او وردک، ډیر باب او د احساساتو اساس ګرځېدل. امیر شیر علي خان لومړنی افغان پاچا و چې دولت په تېره بیا حکومت یې پر نسبتا عصري اساساتو تنظیم کړ. نوموړي یو نهایي مهم حرکت پیل کړ چې جانشینانو یې تقویه کړ. په دې اساس نو پر ځای ده چې نوموړی یو منور او د لوړ خیالاتو درلودونکی پاچا وګڼو، او لکه څنګه چې ځینې نور تاریخ پوهان هم په دې عقیده دي، د نوي افغانستان د پیل سره یې مرتبط وګڼو.
زامن د پلار پر خلاف. سره د دې چې امیر شیر علي خان په خپلو اصلاحاتو کې ډیر موفق و، خو د بل طرفه د خپلو دوو مشرانو زامنو یعنی سردار محمد یعقوب خان په 1849 کال کې زیږیدلی او سردار محمد ایوب خان په 1858 کال کې زیږیدلی سره په جدي مشکلات اخته وو. لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، امیر په 1843 کال کې سردار عبدالله جان د امیر کشر زوی چې په 1866 کال کې زیږیدلی وو د سترو مراسمو په ترڅ کې د خپل ولی عهد په حیث وټاکه. د دې کار په کولو سره یې د خپل مشر زوی دښمني تحریک او داسې یې ښکاره کړه چې د خپلې کورنۍ چارې به په سمه توګه پر مخ نشي بوولی. د امیر شیر علي خان مشکلات د هغه د دوو ښځو سره د غیر مساویانه سلوک او د سردار محمد یعقوب خان د نافرمانۍ څخه سرچشمه اخلي. پر امیر د خپل جانشین مور نسبت د سردار محمد یعقوب خان مور ته ډیره ګرانه وه. هغې خپلې ګرانه ماینې یعنې ښځې ته د میاشتې 500 کابلۍ روپۍ تنخواه ایښې وه. حال دا چې دا بلې ښځې ته یې د هغې د فرمان نه وړونکو زامنو په سبب د کاله په هغه اندازه پیسې ورکولې. خو افندي وایي چې نیکه مې د ښځو څخه بد وړله او دا چې تر خپل مشر زوی یې لاس واړاوه علت یې انتقام جویي وه. سره له دې چې لکه څنګه چې افندي ادعا کوي کیدای شي چې امیر د ښځو څخه بد وړله، سره له هغه هم د خپل ولی عهد د مور تر تاثیر لاندې راغلی و. د دې دلیل به ښایي دا و چې هغه د شاهي کورنۍ ښځه وه. حال دا چې قمرجانه د سردار محمد یعقوب خان او سردار محمد ایوب خان مور د سعادت خان د سرحد د مومندو د قوم د خان لور وه. علاوه افندي هم وایي چې یعقوب خان خپل فراري پلار په ګستاخانه ډول ځان ته قبول کړ او دا چې وروسته په کابل کې له تخته څخه د خپل پلار د لرې کولو لپاره د یعقوب زیانو په نامه له یوه ګوند یا ډلې سره ملګری شو. نوموړی حالات داسې تشریح کوي: د بهادر خان کابلي په نامه د یوه توطئه کار لخوا د امیر پر ضد په مخفي ډول د یعقوب زیانو تر تیر ایستونکي او په ظاهره ستر نام لاندې یوه ډله د جوړېدو په حال کې وه. بهادر خان په هغې کې ځان ته د صدر اعظم مقام د دیکتاتوري قدرتونو سره ساتلی وو. حال دا چې خپل مرستیال شاه پسند خان بارکزئی د اردو د عمومي قماندان په نامه خوشحاله کړی وو. یعقوب خان به یوازې د یوه لاسپوڅي شکل درلودی، په داسې حال کې چې امیر شیر علي خان به د یوه ړانده بندي په شکل ژوند پای ته رسولی او یا به د خپل کور او ژوند څخه تبعید کېدلی. دا دسیسه هغه وخت رسوا شوه چې سردار محمد یعقوب خان د 6,000 کسیزه ایله جاري لښکر په مشرتابه په بغاوت لاس پورې کړ او په داسې حال کې چې د هرات خواته روان وو چې تر یو څو عملیاتو وروسته یې لاسته راوستو، خپل پلار ته یې د غټ بازیو یعنې باټو ډک اخطار ورکړ چې که یې تعقیب کړي د سرونو کوټې به جوړې کړي. د حیرانتیا خبره ده چې کله چې ورور محمد ایوب په هرات کې ورسره یو ځای شو، محمد یعقوب بیرته په کابل کې راښکاره شو او د خپل پلار څخه یې عفوه وغوښته. هغه هم وبخښو او بیرته یې هرات ته د خپل مقام د اشغالولو لپاره ولېږه. په دې ډول و چې امیر نوموړی وبخښو، خو دا امید یې قطع شو چې نوموړی یعنې محمد یعقوب خان به یو وخت د ده جانشین شي. په 1883 کال کې امیر تر ده او د ده تر سکه ورور لاس واړاوه او خپل 7 کلن زوی سردار عبدالله جان یې خپل ولی عهد یعنې جانشین وټاکه. د افندي له قوله یعقوب خان بیا خپل کارو ته لاس ورته کړ یعنې خپل عمل یې تکرار کړ، خو امیر فورا راوغوښتو څو د خپلو غلطیو جواب ووایي چې نور نو د تحمل وتلی وي. محمد یعقوب خان په دې شرط د پلار حضور ته یوه پله بیا حاضر شو چې آزار به نه ورکول کیږي. پلار یې هم ظاهرا قبوله کړه، خو امیر د دې پله په شاهي ارګ کې په مجرد قید حبس کړ. امیر دا کار ځکه وکړ چې د ده په ګمان هغه د پارس په مرسته د هرات د مستقل کولو لپاره هڅې کولې. سردار محمد ایوب خان په پارس کې مشهد ته وتښتېده. په دې ډول هغه یعنې امیر خپل ځان د خپلو مزاحمو زامنو څخه خلاص کړ، خو په دې ډول یې هم خپل ځان او هم خپل هیواد د خپلې کورنۍ د ډېرو لایقو او فعالو غړو له خدمت څخه بې برخې کړ.